السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. محترم ومؤمن ورونو، د دنیا ژوند دا د دې دپاره دی چې د الله بندګي وکړو او د الله او رسول په لار باندې روان شو. زمونږ راتګ دې دنیا ته د الله د بندګۍ دپاره دی او دا نور کارونه دا عارضي دي او د ژوند ضرورتونه و حساب کا. د دنیا دا شپې د ورځې دا په ټولو خلکو تیریږي، په زنانو په نارینهو په ټولو باندې تیریږي. خو سوال دا دی چې ډېر زیات خلک په نیکیو کې مصروف نه دي. نیکي بعضې پیژني هم نه، بعضې پیژني خو د نیکیو توفیق الله ورته نه ورکوي. تاسو ګورم دا شپه او دا ورځ تیریږي په انسان باندې واسه څه ټیم پوره شي. ټول ژوند یا په دې کانۍ کې تیر شي، یا په دوکاندارۍ کې، یا په ډریورۍ کې، یا په بل شغل کې، یا بل شغل کې. د الله دین سره تعلق نه، مونځ سره تعلق نه، قرآن سره تعلق نه، د ایمان حلاوت نه پیژني، د عبادت حلاوت نه پیژني، اوس همدې کې مړ شي. څه انسان وکړي او کوم اعمال اسباب انسان اختیار کړي چې د نیکۍ و توفیق الله ورکړي. توفیق ډېر مهم دی. که د نیکۍ و توفیق الله در نه کړي نو د شوال شپږ روژې هم نشي نیولی، د 5 وخته مونځ هم نشي کولی، سبا ماښام اذکار هم نشي کولی. د دې صفاتو نه څو صفات سورة اللیل کې ذکر شوي دي. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. یو صفت دی فاما من اعطى، پس هغه چا چې ورکړه. اعطا دپاره مفعول نه دی ذکر کړی، دا که خدمت دی او که علم دی که هر څه دی. واتقى او تقوا یې وکړه، الله نه ویرېده. دریم صفت وصدق بالحسنى، تصدیق یې وکړه د جنت د ښایسته خبرې. یعنی په دې آیاتونو کې 3 صفات ذکر شوي دي. که 3 صفات په تا کې راغلل، 3 صفات چې هغې ته قوت البذل ویل کېږي. صفت د اعطا ورته ویل کېږي، د ورکړې صفت، مال ورکا، طاعت ورکا، خدمت ورکړه، دارنګه الله ته د ایمان ورکا، اخلاص او توبه ورکا، شکر او احسان په مال او بدن او هر څه. د ورکړې صفت په ځان کې پیدا کول دا کمال دی. انسان کې د ورکړې صفت دی. امر بالمعروف دی او نهی عن المنکر دی، صدقات دی، زکات دی، د خیر خبرې دي، حق ته خلق را بلل دي، دا ټول اعطا کې داخل دي. قوت البذل د صفت په ځان کې پیدا کول، چې د ورکړې صفت در کې څومره ډېرې دي کې خیر دی. او اکثرت انسانان داسې دي چې دو کې د ورکړې صفت نه وي، د مال لګولو صفت پکې نه وي، د دعوت صفت پکې نه وي، بل ته د خیر د رسولو صفت پکې نه وي. دویم صفت چې دی سورة اللیل کې ورته اشاره شوې ده، هغه دی واتقى، تقوا. چا کې چې تقوا نه وي نو هغه کمال هم لګی پیدا نه رسوي. ډېر کسان مالونه لګي خو تقوا پکې د سره وي نه، دغه مال بیا اثر هم نه وي، دغه صدقې اثر هم نه وي. د دې وجې نه تقوا د څه نه ده؟ د شرک نه، د بدعاتو نه، د ټولو ګناهونو نه، د مشتبه اشیاو نه، د دې نه تقوا کول. تقوا د 100 خواو شانو ډېرې فایدې لري. ټول ګناهونه پرېښودل دې له تقوا وایي.
احتیاطي ژوند کول دی له تقوا وایي. حقوق العباد ادا کول دی له تقوا وایي. حقوق الله ادا کول دی له تقوا وایي. عمر بن عبدالعزیز وایي چې تقوا څه ته وایي؟ وایي اذا قال قال لله و اذا سکت سکت لله. چې خبرې کې د الله دپاره کوه، چوپتیا د الله دپاره کوه. نو دویم صفت چې الله تعالی به تا ته د نیکو اعمالو توفیق درکوي، اول صفت خو صفت البذل دی، صفت الاعطاء دی، د ورکړې صفت درکوي دی، د ورکړو. علم بل ته ورکوې، پوهه بل ته ورکوې، مال بل ته ورکوې، امانت بل ته ورکوې، بس دا څه درجه کېدلی شي. دویم صفت چې ذکر شو په دې آیات کې هغه تقوا وه. دریم صفت په دې آیت کې ورته اشاره شوي چې وصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى په دې کې کلمه د توحید هم داخله ده، او جنت او اجر او ثواب یې ټوله درجه کېدلی شي. یعنی یقین یې وکړه په لا اله الا الله باندې. دریم صفت چې الله تا ته د نیکۍ و توفیق درکوي، د یقین صفت په ځان کې پیدا کړه. دې آیت کې ورته اشاره شوي وجعلنا منهم ائمة. الله وایي ما د بني اسرائیل نه امامان جوړ کړل، لما صبروا، کله چې دوی صبر وکړو، وکانو بآیاتنا یوقنون، دوی زموږ په آیتونو یقین کوونکي وو. د یقین صفت په ځان کې پیدا کول. کله چې د یقین صفت په ځان کې پیدا کړ، نو بس انسان کامیابیږي. یقین کول مطلب دا دی چې موعود الله بالخلف، الله تعالی وعده کړې ده چې د مال په بدله کې به تا ته مال در کوم، د مال بدله کې به بدله در کوم. ته مال لګوه، الله بدله در کوي. د دې په مقابل کې چې کوم انسان دا درې صفات پکې دي، دلته درې صفات ذکر شو، صفت البذل، تقوا او یقین. په مقابل کې وایي و اما من بخل، اوس وایي هغه چا چې بخل وکړو، واستغنى ځان یې بې پروا کړ، د دین د سره غم نه کوي، وکذب بالحسنى، تکذیب یې وکړو، وګڼلو د دې خبرې، د ښایسته خبرې د لا اله الا لا اله الا تکذیب یې وکړ، فسنیسره العسرى، زر دی چې اسانۍ سره به روان کړو د لره په لاره د سختۍ. نو چې کله دې څه وکړله، د بخل صفت در کې پیدا شو، بخل، فسنیسره العسرى، دا معنی زر دی چې اسانه به کړو د ته لارې د اسانۍ. دا خو الله چې کله د پا درې صفات در کې، او چې کله در کې د صفتونه چې اما من بخله، دا مخکینی درې کارونه درکې نشه، نور درې بد صفات درکې دي. حق د چا نه ادا کې، حق خبره چاته نه کې، مال نه لګې، عدم و اراده الخیر للغیر، بس اید د خیر اراده بلته نه کې، او استغنا درکې د بې پروایي، اید د نیک عمل پروان لري، د تقوا پروان لري، د نیکیو پروان لري، کې که نه کې. وکذب بالحسنى، یقیني خراب دی، د مخکینی خبرې چې دی هغه نه مني. نو کله چې انسان کې بد صفات پیدا شي، بد صفات، به انسان په بد لار باندې روانېږي. درې صفاته د نیکیو ذکر شو، صفت البذل، تقوا او د یقین صفت. بیا په مقابل کې درې ورته نور ذکر شو، که دا درکې انسان تباه کېږي، چې هغه بخل دی، و اما من بخل، او بل بې پروا کېدل دی، واستغنا کې ورته اشاره ده، او وکذب بالحسنى. وکذب بالحسنى تکذیب د څه شي کې د لا اله الا الله، یعنی یقیني خراب دی، یقین صفت پکې نشته. بیا انسان سره څه کېږي؟ تباهي ده، بربادي ده. څلورم صفت چې انسان ته الله د نیکو عمل توفیق ورکړي، هغه دعا ده. خاص کر دا دعا ډیره کول، اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. داسې ویل شي اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن، دا دعا ډیره کول. اللهم اني اسألك من الخير كله عاجله واجله، ښایسته دعا ده.
دعاګانې ډېرې کول. الله په قرآن کې بار بار ویلي ادعوني استجب لکم، ما نه یې وغواړئ ما نه یې وغواړئ. یو شاعر هم وایي چې لتسألن بني آدم حاجة والسرير الذي أبوابه لا تغلق. انسان نه غوښتنه مه کوه، ذات نه غوښتنه وکړه دروازې دغه نه بندېږي. الله یغضب ان ترکت سؤاله. الله غوسه کېږي چې الله نه غوښتنه نه کوي. د انسان مزاج څه شی دی؟ انسان نه چې غوښتنه کوي انسان غوسه کېږي. نو دعاګانې ډېرې کول. ژوند کې د بدلون تحول دعاګانو سره راځي. زمونږ د عوامو دعاګانې غونډې اکثر په رواج او په رسم دي. دعا هغه وکوه چې توجه دې برابره وه. د دعا دپاره 30 آداب دي، هغه یاد کړه. 5م صفت چې د دې په وجه به الله تا ته توفیق د نیکۍ ودرکوي، حلال خوراک کوه. الله انبیاو ته څه وایي؟ یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، حلال خورئ واعملوا صالحا، نیک عمل کوئ. ګوره کلوا من الطیبات وروسته چې واعملوا صالحا معلومیږي نیک عمل توفیق الله کله کوي چې حلال خوراک کوي. د امام بخاري مور وایي ما په دې خپل زوی بخاري باندې 1 روپۍ هم حرامه نه ده خوړلې، ځکه الله ورنه داسې یو څه جوړم کړه. 6م صفت چوپتیا ده. نبی علیہ السلام ابوذر ته ویلي که نه علیک بالصمت، لازم ده په دا باندې چوپتیا. او حدیث کې مرسي حدیث د بخاري من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. څوک چې په الله ایمان لري په آخرت یا سمې خبرې کوي یا چوپ شه. دا چوپتیا زمونږ خلک هسې کړه تېږي، ټول ژوند یې بې ځایه خبرو کې تېر شي. کور نه راوځي د اوبو په غاړه کښېني 3 ګنټې خبرې کوي. کور نه راوځي روزانه پردي دوکان کې ناستې هسې خبرې کوي. لاړ شي سړی پټي کې کار کوي دا سره هسې 3 ګنټې ناستې. لکه څومره قیمتي ژوند یې تباه برباد دی کړ. چوپتیا ډېره مهمه ده. چوپتیا بې ځایه کړه ته باندې څه نه کېږي. 9م صفت نیک ملګری دی. نیک ملګری به انشاءالله ستا بدلون تا کې راوړي. په دنیا کې چې څومره خلک قاتلین دي، په زنا کې اخته دي، په مرداریو کې اخته دي، وجه ملګری دی. نیکان خلک چې ملګري ولري انشاءالله الله به توفیق د نیکۍ ودرکوي. نو 6 صفته شو. د ورکړې صفت، د مال د لګولو صفت به درکړي، د تقوا صفت، د یقین صفت، د دعا صفت، حلال خوراک کول. دې کې دنه ډېر مباحث دي. او چوپتیا ځان کې عادت کړه. چوپتیا عادت مهم دی. او نیک ملګری 7 صفات شو.